تاسې باور وکړئ زه چې کله هم همدا کباړ لټولم زه په ذهن کې د خپل وطن د خپلو خلکو د خپل ملت د پرمختګ لپاره ښې مفکورې جوړوم. خو ولې زما هیله همدا ده چې تاسو د فکر خلک ترقي ورکړئ او د فکر خلکو لاسنیوی وکړئ تر څو هېواد مو پر پښو ودرېږي. زما نوم نصرت الله شهاب دی او د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. نو دلته په ډېر یو بد حالت کې ژوند اوس هم کوم ځکه یو مې کاروبار د کوشنی ډېر زیات 500 روپۍ کالدارې باندې زما ګزاره نه کېږي. ما هم زده کړې نه دي بشپړ کړي. زه باید نړیوال سیاست مطالعه کړم، انټرنیشنل ریلیشن سټډي کوم. له دې سره زما ورونه چې کوم دي هغه هم د زده کړو نه بې برخې دي. لکه هغې مثلا هغه لومړۍ زده کړې نه دي کړي. نو زما کورنۍ د یو ډول بشري بحران سره مواجه ده، فقر دی، غربت دی. نو هغې هم هلته هېواد کې داخل په خپل راتلونکي باندې بې باوره دي. زه خپل محنت کوم خو زما کار چې کوم دی زما اړتیاوې نشي پوره کولی. والله ډېرې ستونزې دي. ځوری مې شریانونه چې لاس کومه غوټه ده دا ما ډېر زیات خفه کوي. دې سره ګردو هغه تکلیف دی چې په خپل ژوند کاروبار باندې مې ډېر بې باوره کوي. اندېښنه زیاتېږي ورځ تر بلې. هغسې منظم علاج چې انټرساونډ وشي، زما نور درملنه وشي منظمه، نو دا وس هم زما نه کېږي. خو بسنه او تکیه یوازې په عادي درملو باندې کوم چې خدای مې ورڅخه کړي. پاکستان کې ما کوښښ کله چې زه راشم یو سرکاري روغتون ته، هلته چې کله هم اپریشن دپاره ورځئ که نه یا ځان دا قیاستا ټسټ رزلټ چې کوم راځي هغې وایي دا چې کوم دی هدایت ته، نو هلته به تاسو پاکستان نیشنلټي درسوي. نو دغه لومړي خدماتو د پاکستان څخه بې برخې پاتې یم. ژورنالیزم چې دی دا یو با احساسه طبقه ده او ټول کوښښ هڅې همدا ده چې د خلکو خدمت وکړي. نو زما د ژورنالیزم د نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه همدا ده چې په مارې مسلکي ډول باندې زده کړه وکړي. زما د خوندیتوب لپاره دي، زما لپاره نوې دروازې پرانیزي، نوې تګلارې پرانیزي. هغه ورونه چې ما سره یو درد ولري، مهاجره شوي وي، هغې نه زما کوښښ همدا دی، هیله مې ته همدا ده چې تاسې هېڅکله ځان مه ذوب کوئ، کار وکړئ. مثلا هر ډول کار وي خو همت ته د لاس مه ورکوئ، مبارزه وکړئ تر څو خپل هدف ته ورسوي. ما وژړل، ما چغه کړې، خو زړه هغسې دروند و، خالقه بې وسې دې وې خو دومره ډېره نه.